چې داسې یو کس چې هغه د نبی علیه السلام سره د جنگ د پاره راوته دي او د هغه دشمن د فوج سردار دی او نبی علیه السلام فاتح شو او په د هغه اهل عیال هم ورته واپس کړ او بیا دغه کس راځي او هغه ته نصر د هغه دا خبر لیږي چې تراشه او مسلمان شه ستا اهل عیال به هم ته واپس کړم بلکې صلح خان به هم درکړم د دینه زیاته غټه د اخلاق مظاهره سکی دي شي مونږ د لک سوچ وکړو چې نن مونږ خپل رور او خور سره د یو ټوکړې ځمکه باندې دشمنی کوو او کنه کوو او مونږ صرف په یو خبره باندې چې د ماته کنزل کړي دي او ماته بدرت ویلي دي سونه دشمنی کوو او ماته خو کله کله ډیر زیات افسوس وشي چې کله مونږ پښتانه وایو چې سل کاله پس بدل واغستو نو هم دي جلدی وکړه داسې الفاظ هرگز نه استعمالول پکار دا هغه الفاظ دي چې زموږ د ځوانانو په ذهن کې پروزي او بیا کلونه تیر شي لکه وړاندې ورته کې موږ یو واقعه چې 10 کاله پس چې کوم دی یو دوه رشتہ دارو د دشمنۍ نه وروسته خپل کې روغ او کړه نو زما خوږورو او خويندو کو واقعي مونږ په نبی مهربان باندې عاشقان یو او د هغه نوم اغوستون کیو نو مونږ د پکار دي چې دا هغه اخلاق خپل کو او خپل رور خور او د خپل د ترزوی او خپل رشتہ دار سره په ورو خبرو باندې دشمنی او تربګنۍ نه کو بلکې د خو اخلاق مظاهره کو او هغه معاف کو نو کله چې اگر هغه او ایمان وروړه نو د نبی علیه السلام اخلاق ته ګوره د هغه مال دولت اهل عیال دیم واپس کړه او صلح خانم ورته ورکړه او د دې د پاسه چونکې هغه مخکې نه د خپل قبیلې بنو حوازن سردارو واپس د هغې قبیلې سردار مقرر کړ او د طایف د فتح لپاره د هغې ذمواري ورته هم ورسپارله نو نن د دې واقعې نه مونږ ته دا سبق حاصلیږي چې یو خو ستاسو د سر دشمن هم وي خاص د الله د رضا دپاره به کله چې مونږ ته مقرر شي او مونږ پرې قابو ومومو نو مونږ به خاص د الله د رضا دپاره هغه معاف کوو دویمه خبره دا ده چې نبی علیه السلام چونکې هغه د مخکې یو سردار را روانو نو د ایمان وروړو نه وروسته هم هغه ته هم هغه سرداري ور حواله کړله دې نه دا پته لګي چې نبی علیه السلام دغې خلکو سره چې دا جنګونه کول نو داسې د مال دولت او د نور څه دپاره نو صرف او صرف دې دپاره چې دغه خلک د جهنم نه بچ شي او جنت لو والا جوړ شي نو د دغې دپاره نبي علیه السلام هغې ته هر څه ور واپس کړل او سرداري یې ورته ورکړله نو مونږ له پکار دي چې کله مونږ یو بل سره په وړو خبرو باندې تربګنۍ او دشمنۍ کوو نو پکار چې د نبي علیه السلام د زندگی واقعات او اخلاق زمونږ روان دي وي نو بیا به امید د ربه دی چې مونږ به خپل یو بل سره د مینې او محبت اظهار کوو او د غلطو خبرو او د غلطو الفاظو او د دشمنۍ او د تربګنۍ اظهار به نه کوو